عبد الرحمن وزیر صاحب ته رسول الله خپل وینا وړاندې. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پندال شنوز ډیر جود قدرمن مشهور دمی ډیر قدرمن علماء کرام د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد ملګری چې د نری کیمې علاقې نه د جنوبي وزیرستان خیبر ټانک پېښور پلوسین بانی جانی خیل یا چې د نری کیمې علاقې نه کوم ملګري راغلي دي ټول ته د زړه د تل نه سلام یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګري مشون نوستی ډیر خبره مناسب نه دي چې میږي وکی میږ د عمر په لحاظ ډیر د تجربه او د میږ عمر هغه هغه دوی تجربه چې کیما دوه د میږ په عمر نه زیاته دو خو بیا د ملګری په اجازه نن د شاهید کلمان دوام کلیندای شاهید کلمان څوک و آیا شاهید کلمان بنگلی لرلې شاهید کلمان چیرې په د وطن شیو بدماش تر شوی دی شاهید کلمان چیرې پیسې لرله شاهید کلمان چیرې سکولو ډنګل لرل چې نن په هر کیر شي کته چاته ووایې چې د تو غور نیکسنه مې ده یخ پاته ونه وي ورته کته یو وړي کې لړکی ته وایې چې ته ګلمان پیژنې آیا چې ګلمان پیژنه مشکویز په ډېر ځای نه سي د وړې وړکی سره وایي چای نه خو ګلمان ملګری دی مش په خپل نوم نه څوک نه پیژني نو د ګلمان مبارزه د ګلمان ژوند کمیش دا وایي چې په پښتون کوم په تاریخ شي په ډېر مشهور نه بعد ګلمان یو داس تاریخ جوړ کو چې دا تاریخ مشکل ادو خدای د پښتون شه د غوند څوک نیر پیدا کو خدا تاریخ بیا نشي جوړ کزه د ګلمان د شهادت خبره وکړه د میش په ژوند چې میش پیدا شوی د مشونه پاته نشته روتا کپټول ژوند شه پچا باندې ډیر شاړلې دي پچا باندې ډیر څوک خپا دي اپ ګلمان باندې وي کده د دشمن وی ژړلې کده د ملګری وی ژړلې کده د بلکې در پر یوور اشارو طویل مشکلی ول دی په امارات څخه دی هغه چې عربي مې رو طویل چې لسم اورز د فیسبوک ټیک ټاک ټویټر په دلا کېیا دی دا سړای څوک و د چار سکړلا چیرته جرنیل و ام ان ای و مالدار و سو و چې میجور ته چې نه دا ډیر غریب سړای و خو د کوم د وطن خبره یې کړی دو کنه وی دا ډیر خلکو د ګلامن د پلور نوم هنه ورته ګلامن پلور سره مې نو خدای د میش توستا داسې ژوند رو نصیب کو چې په مارګ نر څوک جوړي داسې نه چې په مارګ څوک خوشولېږي ملګری حالات دي د حالات سره سره د میش تو ژوند دی انن نصیب رز مخشي د کار فیورز وا په تدخل شه د پیر مخمخ غار دی دا کیلادو او پوس کیلادو دغه لون دی ټلیفون روغلل پینځه دی سیولي سوکی الول کړل سوکی مړ کړل د چانه سارینا یوړل چا د چانه سارینا یوړل پښه مسجد و مروات و خټک و بل چې یو نور کسون یو بنګش و د افسوس خبره دادو کپه ورتی شي خو جنوزاد پښتونه کې تلوړه اغه کله هلیدل دوی کله لیدل کار کی هوا عوام باندې خو چې کله د دغه پالیسی وا اغه سارینا سیورز اغه سار ورکو اسار یې ورکول نه بعد دلته ویلا ساتخل غي جوړ لاس وېګا وړل ځکه چې جرم دلته بیا ساتخل میش اس کله دا شای نه مانی دنننا میاشوانی ما مخشه په پلنګای شه اپریشن و د پالیسی چې کی ما دلته چې پښتین په کیم شکل مړیږي پشه په پلنګای شه مړکړل د نو ورک چې 28 دی یا 62 دی د ټلیفون مړکړل دا موسره پټیو شدی اوس پروت دی اته خپل ون
ورځونه د کلي مخشه ورته پریت وي چې ازګای ورې مې روکه چې زه یې شاخ کړم زه خوره پې وړوه دی که طالب وایه تو دره مجرم و چې تو مړ کړ خو دا حق په مو دی چې زه یې خورې ته وسپوره دلته د پالیسي په دغلې ولو اشامر ساړي د پښتنې مړېږي اصل بیموري دی چادو پالیسي دی چادو په شکلي نامیز مړېږي که د ملیشي په نوم مړېږي مسجد ته چې جنازاسي څوک دی مروار ته چې ورسي څوک دی بیا که دلته بل سړ کسې هم چې دای خوارج یا ټي جي پي یا ټي ټي جي بل ورته یایي څوک دی د پښتونه په نوم دی که بل سړ ته ګوړ طالب وي چې بلخ په میرانشاه شی مړېده ویې ویشته یخ جنازه چا ته لوړله د مداخل ګیر ته نه لوړله اصل د پالیسي پراته دو د منصوبه پراته دو د جنگ پردای دی په شمړي تر څه پرې چې د بیموري میژ وبل سره کتل یې نه وي دلته د سیورې د نبي د اف سی ډمډیل دا مسله دو چې دلته د لار کلی دی چې د کیم مخ مخ ته نارای د په پام چې دوی یونټ دي دا چې وګا د کیر نه وځي چپا په وایي صابو چې د کیر نه وځي دغه دوا تلیفون دی یو رحیم ګل دا یو احمد غنور دی کسنو می دی زه تو نه پښتنه ک چې ته مل شمول یې پکار فيشي د کلی لون دی ولولای شي آیا دا کلی و مخه ویني دا کلی د طالب مخه لیدلای شي چې تو سار وری په جیمه جیمه جرګې پکې ډیماند یې معنی هغه سار تو ته جرګار وری نو ته یو سټیټ یې آیا عوام دسو خودلته کچیر سکیږي هم دال عوام جوړ شوی دی تکلیف عوام ته دی په د مل لیاري چې درې مې دلته د میرلی ډېر مشهور ځوانون نوستي یوه ورځ د میرلی وکلي ته ننوتلي موږ ګاډی پوس په د شنه ډرام ویلوړ د بارود ډاک مشته دا پاته نه وه څوک بوشکه ورته یایي څوک ډرامینا ورته یایي پلیارې چې سي ګرد ورزم فوجون زلیلونکو په چی پشتینا کلی ته چې سي مش په توکال ژوند تروي قسم دی د مش خلق په بامینا پوسا ګرځي لوند مزکه د بامې د ډرامې د بوشکه ډاکاډو خو د مش خلق بیا ژوند تروي نو مش سوي بیا چې په یو ځای په بل ځای کې مختلفه ناکې لګېدلې دي په مختلف شکلی لا بل څه چې د عوام ته کومه مسله دو په سلویر کې څه د مش عوام چې د معاشي لیول باندې دوی کمزوري کیږي یا د دوی د پوره کیمه پالیسي دو د شپږ زره نه زیات اطلاعات داسې چې د خبريالونو د چا نه ویروي دا کاډینه بلک شوی کار چې په کمپیوټر ور کې سکین یې کو اکاش ډایرکټ ون سترګې ور وتاړي لوس ور وتاړي بیا ورته دا نشته چې تو کارت بلاک ته ویلې صدې خبره کړو نه وال تایل بیا مش تقریبا جیل تیر کو نن سلوارام کول دی مش کارت ویل ته ایم آی 207 نه بلاک دا سه د ډیره وزیرستانیونه چې جیلی نه تیر کړی دي هغه کاډینا یا ویل هم بلاک دي هر وخت په چې پوس ورسی وینسي په مختلف ډیماند شي چې یارو ته جاسوسي کا یارو ته سره صورت شایسته دا سه د ډیره خلک کاډینا بلاک دي هغه نو بیا چې ټارچر شي په ګناوي نو څو غرته ونسي دا نن چې کیم کمانډرون ته وشای په داشه ډیر کمانډرون راستي چې دا ټیپک ته تو مجبور کړی دو د وګا سبو چې پوستا غوښته دو د وګا سبو ستړیو دو هر وخت راونو دا مجبور شهرته پالیسي لسدو دا مو په غوښتل چې ته مې ورو غوړي ته مو تخپل پالیسي واضح کا چې مو جیل تیر کا مسجد نر سپوتی بل سرتا چې د امارات نه سو ګرودريمي پتاشه پاسپورت بلاک شي چې کله په ایرپورټ ورسی ورته ته په پاسپورت شه مسله ده ته پاسپورت چیک کا ا پاسپورت چې کې د یو اداره د انټيليجنس آی بي ورته آی دای باندې بلاک کو بدا ته یا وفاقي مستقیم ته اپیل کې یا وزیر اعظم ته کې یا ډي جي آی بي ته کې ته د میږي خلک پروت نشي نو د یو کاسه وزا خراب شي یا خلک بیروزګار شي او ټیپک نه وخلي او د ګوډو د بیډ پالیسي په زون نروالي صدا وکړو بل سرتا د ایران او د امریکای جنگ دی ورزونه د مو پښتونه 50 سل 200 د امارات نه ډیپورټ کیږي راځي 50 دولت ویزه کینسل شي د میش د شان نشتا
نه د میش د چګولې د ژغ څوک شته میش انټرنیشنل د نیو چې دوی که د میش ژغ غور وي که دوی د انسانیت خیرخوا وي که دوی په انسانون زړه خوري پښتون مظلوم کوم دی میش دلته د جنګ شکار وي میش د امریکې د ایران د جنګ حصه نه وي پښتون چې بهر ملک ته تللی دی دا د دوی بې د خپلې بل بچې د ښه ژوند دپاره تللی دی ملګري زه نورې خبره نه کوم پی ټي ایم میش ورک نه وي که کله هم د توس په سر سودو وکړه که کله میش خپله بیانیه بدله کړه که کله میش بل داسې حرکات وکړو چې د کوم د وطن بننګي واپس شي د کوم د وطن سودو واپس شي بیا د شاکه میش د توس مجرم وي میش بیا په کوڼې ونیستی د مشر میشو تنظیم لري میش مرکزی کمیټي وي صوبایي وي ضلعي وي تحصیل ویلیج په ټول باندې د میش کمیټي وي نن که موږ خپله ضلع کابینټ یوه فیصله وکړو زه په باندې وشتی نه شم مشر ته مرکزي کمیټې فیصله ورکړې ده تر یوه وخت پورې د خاموشۍ د تنظیم خپله فیصله ده مشر تاسې ولیدم په ړندې سترګې مزال نه دی کړی شپې ښکله کیر په کیر جماعت په جماعت درته ګرځېدلي درته ویلوړي په سټ نه وي انشاءالله دا نن چې په پنډال شنوس دي دا ټول مزدور پښتین دي بیانیه هغه خبره چې پکې موږ واده در سره کړې ده که نه وي تحریک بین دی په بین توس نه پېژستی په کلادن تنظیم باندې توس نه پېژستی دا نن چې میش دلته نوستي د پپرې ساري نه دلته میش دا کوم جمع کړی د ورکر روغلی دی خو میش د خپله شهیدونه د وینې چې ما واده دو هغه و میش بولیه هغه و میش فخر حقیقي هر چا ته وی رسوي هده د پیغام که د میش قیدیون دی کالی وزیر دی حاجی صمد دی حنیف دی نورالله تارین دی یا د میش زبیرشاه زیارمل فرید افریدی دا د کوم په خاطر جیل ته راوي دا د کوم د وطن ډېره سوکادو سودو که نن هم پی ټي ایم پرې یاش بیا نه ایف آی آر شته نه مشنه خطي بلاک دی نه بله کیسه شته خو دا نن چې داسې ژوند تېروي میش فخر پکې چې ټول کوم شنه خطیون بلاک وي اواز د میش بلاکي بیخي یې سوله هم نه نورې خبرې نه کوم توسې د وخت توسې د رتاګ خدای د ډېر اجري نه تېر کړو که څه داسې خبرې شوې وي معذرت غواړي معافي غواړي مهرباني شکریه